ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ماشومانو شاقه کارونه کول هغوی ته کومې رواني او فزیکي ستونزې جوړوي؟ ډېر کېناستله د خپل خوږ شو. د دې ستونزو علتونه کوم دي؟ مجبوری ده ولا 10 روپۍ ته مایرانی سره. څنګه کولای شو چې په ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوي وکړو او دا کار کومې ګټې لري؟ د آبادۍ غږ د دې ونې خبرونه د همدې پوښتنو ځوابونو ته ځانګړې شوې ده. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې لا 13 کلنۍ څخه کم عمر اشخاصو ته ماشومان ویل کیږي. د همدې کنوانسیون په 8مه ماده کې راغلي چې دولتونه باید ماشومانو ته د ژوند کولو، د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو او د هغوی وده تضمین کړي. افغانستان هم د دغه کنوانسیون غړی هیواد دی، خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک په ماشومانو شاقه او یا د هغوی له توانه درانه کارونه کوي چې ماشومانو ته بیلابیلې فزیکي ستونزې جوړوي. دا چې کومې ستونزې له ماشومانو به یې واورو. نوم مې زین الله ده. د مستري سره شاګرد یم. زه خپله 14 کلن یم. د ننګرهار ماشین کته کو پای ما خلاص کو دغه کار کوم. یو ورځ یو موټر راغی بالینو، ما ورته جک ورکا، جک لاندې زه خراب ټایر چې به تر څو خلاصولې او نم جک وغورځید. ټایر کېناستله دغه خپل خوږ شو. دغه بشیر استاد نومیږي ماشین کته کړه، ماشین بورولې ګیربکس هغه ویل دا لري کاغه سجینجال کیو ماته ګیربکس لري کړه بس جګ مې کړه لاس کې مې درد راغو بلا کې مې درد راغو. نوم مې پرویز دی، ننګرهار. دلته مې سرتوب 15 کاله وشو. عمر مې تقریبا 19 کاله دی. موټر کې زیات کارونه کول، پای شو مثال ګیربکس کار شو، پلاکونه دا شین کو. یو ورځ چې دا پاینبوټ مې خلاصو نو موټروان دلته ناستو، وس هغه سلپی وخلو نو چې هغه سلپ کوم دی پاینبوټ ته لاس ورولو، هغه مې سیتاو کو ماشین ځان سره به مې راکش کو، بس دغه ګوته مې کټ شو. به ډاکټر ته بوتلم، دایره ته وګنډله، بس تقریبا سیواته ټکی وخور. 2 میاشتې غیر ازروم. اوریدل چې ماشومانو په درنو کارونو سره ځانونه خوږ کړي وو، خپلې پښې زخمی کړي وي او د ملا په درد اخته شوي وو. خدا چې نوري کومې ستونزې جوړوي، د ښوونې او روزنې پوهنتون ارواپوه استاد محمد ظاهر شمس خبرو ته بغوږ شو. ماشومان د حقوقو د کنوانسیون په تعریف باندې هغه کارونه چې ماشومان باندې یعنی د دوی په فکری رشد او وده او د دوی په جسمانی وده باندې بد اغیزه لري، هغه ته موږ شاقه کار ویلی سو. اوله خبره خدا دی چې د دوی پر جسمی وده باندې د ډیر تاثیرات لري. د خښتو بټیو کې دوی کار کوي، د مستریانو سره کار کوي، د نور خلکو سره مثلا خیاطانو سره کار کوي، د دوی وخت ضایع کیږي یا دوی خسته کیږي د یو مسؤلیت نه، د دوی په جسم باندې، د دوی په روان باندې، حتی کېدای شي چې دوی ته نور رواني مشکلات ورته رامنځته شي. د دوی جسمی توان صحیح وده نشي کولای. کېدای شي چې په دغه عمر کې دوی دغه تاثیرات باندې دوی ډیر پوه نشي، خو کېدای شي چې بیا ورسته په دوی باندې ډیر بد اغیزه وکړي او دوی د خپل جرأت له لاسه ورکړي، هغه خپل هویت او شخصیت د دوی د لاسه څخه ځي. او بل مهم خبره چې د دوی د تعلیم وخت له لاسه ځي. نو کله چې دوی ځوانان کیږي بیا دوی نشي کولای چې هغه د تیر عمر دوی هغه جبران وکړي، هیڅ کله دا نه جبرانيږي. اکثرا ماشومان دي چې په 10م صنف کې راځي یا وخت زمينه ورته برابرېږي، خو د دوی شي نه درځي، حتی یو ساده کلمه نشي ویلای، یو ساده جمله نشي ویلای. دا هم یو ډیر لوی بد اغیزه ده. په ماشومانو باندې درانه یا له سپورت کارونه هغوی ته بیلابیلې رواني او فزیکي ستونزې جوړې کړې وي چې له امله یې د ځینو ماشومانو د بدن غړي زخمی شوي وو. خو دا چې په ماشومانو د درنو کارونو علتونه کوم دي، د څو کسانو خبرو ته بغوږ شو. نوم یې غلام سنک ولا سالم چرسیا ده. دومره کار هم نسته، دغه ته 15 بالا شبه کړی زو بلی خزر ټیکای درن کار خو نه ده. دومره کار دغه پالش واخله په بوټ یو مخي خلک ډیر مجبور دي سیم نو خامخان وراره څنګه سبب یې کوي مجبوری ده ولا 10 روپۍ ته مایرانی سره. ابد جلبات خو یړو 12 کلن وزان ته بس کار کوم د تشتونه وینځ یو شو کپل شو که سوپ دی کې زم دا کار کوم. سهار تر شپږ تر ماښام تر شپږ کور کې پامل ډیر لرو، کور کې 14
استاد شمس پر ماشومانو د درنو کارونو یو علت د کورنیو په تیر بیا د مور او پلار بې پروايي ګڼي. موږ ډېر عوامل په دغه کې متاسفانه لرو. اول تر ټولو نه د اقتصادي وضع دی. پلار مجبوریږي یا مور کله کور کې یوازې هغوی د خپل ماشومان مجبوري چې ماشومان بازار ته ولاړ شي او ټول ورځ یا به اوبه خرڅي یا به بل شي خرڅي یا بل شي. بل لوی عامل ماشومان یو نږدې سرپرست نه لري. مثلا پلار یې نه وي، ورور یې نه وي، کېدای شي چې د یو بل چا سره مثلا یو لږ نږدې خپلوانان یې هغوی سره ژوند کوي، خو نو بیا هغوی د دوی د مسؤلیت نه خلي، بیا دوی مجبوري کې چې باید بازار ته ولاړ شي، باید خپل ژوند شروع کړي. نو یو بده پدیده دغه هم د چې زموږ تاسو په فرهنګ کې خلک داسې فکر کوي زموږ ماشومان باید سرسخت وروزل شي، په دوی باندې ډېر مشکلات راولي، قصدنې راولي. مثلا په یخنۍ کې، په ګرمۍ کې، په درانه کارونو کې قصدنې استي چې باید د دوی نازدانه نشي کنه. دغه یو خراب ذهنیت د زموږ تاسو په اکثره کورنۍ کې چې متاسفانه دا کار سم نه دی. نو دغه اصلي عاملونه هم دغه دی او متاسفانه چې زموږ په ژوند کې د بيخي یو رقم عام ګرځیدلی دی چې د ماشومان سره باید همداسې رویه وشي. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادی غږ خبرونه اورئ چې موضوع په ماشومانو د درنو یا شاقه کارونو په اړه ده. د خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. کچېرې زموږ د دې او نورو ښوونیزو خبرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره شریک کړئ: 0 240 1501. ځینو خلکو اقتصادي ستونزې، د کورنیو د سرپرست نشټون او د کورنۍ له مشرانو سره مرسته کول د درنو کارونو د ستونزو علتونه وبلل. خو څنګه کولای شو چې په ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوي وکړو او د دې کار ګټې څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار مزمل شاه وطندوس له څو کسانو سره مرکې کړې دي. په ګډه به واورو. تاسو راته خپل نوم واخلئ. غلام ربانی د لوګر ولایت. څو اولادونه لري؟ 4 دي. 15 او 13 او 15 او بل 4 ده. بس مکتب وای خپل مزدوري کو، زحمت تکلیف کشکاګو دوی ته د کور نظام چلو. نو ولې په بچو د کار نه کوي؟ په دوی خو په دې نه کوس، دوی یو انجنیر ورشکه جوړ سي او معلم ورشکه جوړ سي او دماغ نه سي بدوا او خیراونه کی. یعنی کور کې په شاقه کارونه هم کوي؟ نه خو هغه مغي کارتم پریخي، بس دا د عالم تم پریخي نه شاقه کارونه خو بس که موږ وکړو سره مونږ رسول هغه د کوي خپل درس دنس د کوي لو پران سره یو ځای کیږي. نو شاقه کارونه کتابم پیرازي ځانم درد کوي، بس نور مرزونه ورته پیدا کی. ځان نه معرفي کوي. نو خالد یم مستری. څه مستری توپ کوي؟ انګری کو، ماشين کار کو، گیربکس کار کو، دا کارونه مخکیو. یعنی د موټر مستری. د موټرو. نو شاګردان هم ځان سره لري؟ شاګردان سره 2 شاګردان دي را سره، یو غټ دی ورکوټ دی. یعنی څو کلن شاګردان تک؟ یو تقریبا 10 کلن او بل هغه 13 کال برابرۍ. نو د موټرو کار خو ټول سپیر پارت مربوط کیږي، یعنی پرزې سپکې درنې ټوله دا به مخکته پورته کوي. نو په شاګردانو دغه شاقه یا درنه کارونه کوي که څنګه؟ نو هغه وس مطابق چې څومره هغه کار کوي شي، مثال ډیر بوج ته نه ورکو ځکه واړه دي او د من کار درون دي، کم درون کار شي به خپل مونږ کو. هغه چې څومره وس مطابق کار کوي شي هغه مونږ بیا کو. یعنی دوی لکه کم کارونه په دوی کوي په موټر کې؟ لکه مثال اواز علی په اخلاصو، موبلین په خوشی کو، ټیر په اخلاصو، یو پایا ما یاد غشانه کې نور د خاص درون کار نشي کوي. ما مونږ هم نه پېکو. ولې په درون کار نه کوي؟ شاګرد خو حیثیت د زوی لري او نو خپل بچو ته ګورو، خپل حساب ته ګورو. نو د مور بلاد سره لګل اندې د پاره چې کاریات کې په خطرې کې یاد کې سبا خدای نه خسته یا زخمی شي یا خوک شي، کار د مونږ درون نه. نو د لپاره زیات تکلیف ته نه ورکو. ځینو پلرونو ویل چې دوی په خپل ماشومان شاقه کارونه نه کوي. د دوی په وینا دوی په خپل ځان هر ډول فشار راولي ترڅو ماشومان له رواني او فزیکی پلوه خوندي وي، درسونو ته متوجي وي او خپل خیراتلونکي جوړ کړي. ارواپو استاد شمس هم په دې اړه څو نورو ټکو ته اشاره کوي. پلرونه او میندې، خويندې، ورونه د ټول دغه په راتلونکي تاثیرات باندې دوی نه پوهیږي. پوه شو چې په هر دوره کې ماشومان ضرورت شي دي او د دې خواهشات شي دي، او بل دا چې موږ باید په کورنۍ کې
لویان د خپل نور زامنو سره د خبري وکړي چې رور دي کم کېده په د باندې د کارونه ډیر شاقه دي د کار نشي کولای بل کار چې ته کوي چې تاغه وکړه او د نور کارونه د دی وکړي د کنوانسیون په شپږمه ماده کې دا سره راغلي ده چې دولتونه باید ماشومان ته ژوند کول او د هغوی ژوند پاتې کېدل او د هغوی وده تضمین کړي. نو د دغه ماده پر اساس باندې چې افغانستان هم د دغه کنوانسیون عضویت لري او یو غړی ده ضرور دی چې حکومت د هغه خلکو سره چې دوی مثلا ماشومان ور سره پټیو کار کوي یا مثلا په پټیو کې پزماکه باندې دوی په کار بوخت وي یا مثلا د مستریان سره ماشومان شاګردان وي کنه په دوی باندې داسې درانه سامانونه دی وغه سره او ډیر ثقيل کارونه دي چې په دوی باندې داسې کارونه چې د دوی لوسه او توان سره سم نوي دوی مخنیوي وسی او هغه ته دا خبره ور تشریح کی چې د کارونه دوی په جسم باندې او د دوی په ذهن باندې او د دوی په فکر باندې بد اغیزه کوي. بیا د دوی جسمي وده ډیر په خطوه وده کوي او د دوی فکری وده ډیر تر سره کیږي. یو سالم او واقعا یو ښه تکړه شخصیت ځینې جوړیږي او که دوی یعنی زمينه ورته برابر شي چې هم ذهن وده وکي او عاطفي وده وکي د ذکر بهیر که زمينه ورته برابر شي نو د دوی د ټول اړخونه چې 15 اړخونه دي جسمي رواني او اجتماعي او اخلاقي د ټول ښه وده کوي. په ماشومانو درانه کارونه هغوی ته بیلابیل فزیکی او رواني ستونزې پیدا کوي. ماشومان وده نه کوي، ذهني استعداد له لاسه ورکوي، ځانونه ژوبلوي او یا هم د لاس پښې او ملا په درد اخته کیږي. په ماشومانو د درنو کارونو علتونه هم اقتصادي ستونزې، د کورنیو بې پروايي او د پلرونو سره د اقتصادي ستونزو په حل کې د ماشومانو کاری مرسته و. خو ځینې خلک داسې هم ول چې د اقتصادي ستونزو سره سره په خپل ماشومانو درنه کارونه نه کول. دوی ویل چې په ماشومانو درنه کارونه د هغوی روغتیا ته زیان لري. ځینو مستریانو په خپل شاګردانو د توان په اندازه کار پرې کاوه لکه پلاس، چکش، پیچکش او یا د نور شیان راوړل. دوی ویل چې شاګردان هم د اولادونو په څیر دي او نه غواړو چې شاګردان مو د درنو کارونو په تر سره کولو کومه بدني ستونزه پیدا کړي. درنو اوریدونکو د خبرونه زموږ همکار مزمل شاوتندوز د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلي او جوړه کړې و. زموږ دا او نوري ښوونیز خبرونه په تجلا ټکی AF کې لوستلای او اوریدلای شئ.